غزوه خندق کې یو صحابي د نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښته. جهاد کې قانون دا دی چې کله هم کور ته دی د امیر نه به اجازت غواړي، جرنیل نه اجازت به غواړي، چوټۍ درخواست پکې چوټۍ منظور شي دی بغیر نه به. نو دې صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښته، صاحب ما ته اجازت راکړه کور ته. دوی ښځه لاړ شه، ته د سره خو نیزه ده ځکه جنګ شروع دی نو یریږي او د دفاع به کوي سړی، نیزه ورسره ده کور ته روان شو. کور ته څنګه راغې اوس ښځه د دروازې نه بار ولاړه ده او داسې ولاړه ده چې لږ غوندې هغه پړولې برقم نشته، دوپټه خو به خامخا وه خو داسې ولاړه. بس دې پې بدګمانه شو، وایي زه جهاد له تلم او ښځه مې په دا کوڅه کې چا ولاړه ده، کوڅه کې څه کوي خو دا چاته ولاړه ده. بدګمانه شو، چې بدګمانه شو نیزه ورته نیغه کړه. خو عربو هغې باندې خو غیرت غالب و، نیزه نیغه کړه په دا ښځه بس ورمنډه کولې او ښځه په دا نیزه په دا خېټه واله وجلې چې ښځه پې پوه شوه فوراً یې اواز ورکړه وی نیزه دې ښکته که راشه کور وګوره، کور وګوره، نیزه ښکته که ما غلطي نه ده کړې راشه کور وګوره. بس د نیزه دې خوا کور څه چل دی؟ وی ته راشه وګوره که نه ما ولې وجه ما خو دې دپاره نیزه راوچته کړه وی ته لاره کې ولې ولاړې او په داسې شکل ولې ولاړې، برقه نشته پړوه نشته لار کې ولاړې. نو ما خو نه صاحبه سړیه ستا خبره ټیک ټاک داسې باندې خلک وجل کوي خو ته راشه دننه کور چې کور ته راغې. اوس ګوره که د ښځې خبره نه وه منلې نو په دغه معمولي خو د تهمت به څه جل کړی ښځه به یې والې او مړه به وکړه. خو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام فوراً چې دننه کور کې څه کور دننه وت یو مار پرو مار و مار منجیله مار دی صاحب یو لوی مار وي دغه مار نه راوتښتېده پرشېږي راته په دا کور کې کله کوټې ته او کله بار او لوی پرشېږي دغه تښتېدلی. تهمت ختم شو که نه شو ګوره داسې قمقل او بېوقوف وي ښه بهانې کې اوس کورس کې څه دي ودرېږه چې دی برابره خېټه ده اوس لیکن هغه صحابي و چې ښځې اله وې مار پروت دا پکې اوس بله خبره ده چې مار پروت دی د سره خو نیزه وه بس نیزه یې راواخېسته او د مار په دا سر یې کېښ او زور یې ورکړ چې زور یې ورکړ مار یو چغه ووال یو حیدري چغه. دا ښځه وی په دې پوه نه شم چې د ما خاوند مخکې مړ شو که مار مخکې مړ شو، دواړه مړه شو، مار هم مړ شو خاوند مې را پرېوته. په دې پوه نه شم چې کوم یو مخکې مړ شو یا دواړه یو ځای مړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صاحب دا چل حضور پاک و فرمایل مدینه منوره دا د پیریانو ځای دی، پیریان پکې اوسي څنګه چې انسانان اوسېږي پیریان اوسېږي او پیریان ولې مدینې ته ډېر راځي دې وجې نه چې د نبي علیه السلام امتیان چې څنګه انسانان دي پیریان څنګه چې انسانان دین زده کوي هم دي څنګه چې انسانانو کې صحابه دي پیریانو کې هم صحابه دي. نو مدینه منوره دې کې جنات او پیریان ډېر زیات دي، تاسو کورونو کې موسیږي. نو مهرباني کوئ که چېرته مار ولیده نو سمدستي پې غزار مه کوئ، یو دم پې ووایئ د هغې دم نه پس که دې غیب نه شو نو بیا وجې نه دم درته وایم. او بلکې عام حکم هم نبي علیه السلام وکړه چې کورونو کې څومره ماران تا ولیدل سمدستي به نه وجنې، کیدای شي دا پیرې وي، یو دم پې ووایه که د دم نه پس غیب شو خو ډېره ښه ده او که غیب نه شو نه بیا یې وایي. ادم څه دی؟ ادم داسې پښتو کې به راته ویم هغه عربي به تاسو یاده نه کړی شئ، پښتو کې به راته ویم چې ای حیوانه ماره یا ای حیوانه د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادو که ته پیرې یې نو غیبېږه. د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادو که پیرې یې نو غیبېږه ګنې وجه نو که دې غیب شو پیرې وي نو غیب بشي او که د هغې نه پس هم دې غیب نه شو نو بیا یې وجه نه بیا تا ته پیرې وي او کار سي تا ته به ګناه نه په هر کې هم زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړله چې تهمت باندې به فوري فیصله نه کې، یو شی دې ولیده تحقیق ته به خبره رسې. یو سړي تللی و منډی کې غلام اخیست چې د هغه چا نه یې غلام اخیسته نو د هغه مالک ته یې تپوس وکړي هلکه دا مرۍ خرڅ شوي یو وی عیب پکې شته؟ وی یو عیب دی پکې. وی دا کار څنګه دی؟
ویلې زبردست کار کوي، خبرم مني، کارم کوي، امانتګر دی که نه دی؟ بلکل امانتګرم دی. د نوکر دا صفتونه یې چې خیانت نه کوي، امانتګر وي، دوکه نه کوي، فاسق فاجر نه هلکې. نو هغه چا چې خرڅونکي بایع او ته وایي چې ډېر ښه تکړه غلام دی، هېڅ عیب پکې نشته، صرف یو عیب پکې دی چې چغلي خور دی. ګورې اوس خوښه دی خپله د کال که نه دی، او دې مړه دا خو پټینۍ خبره ده، چغلي خوري خیر دی خو چې کار کوي او تکړی او نور بس امانت پکې وي او دا نور ګناه پکې نه، ځکه غلام په کور دننه بار خدمت کوي. نه بس وایي نور د کار شین زمری دی. خو دا ده چې ګورې دغه دی، دا څه ورته وایي، دا چغل خور وي، د دې سره به راکاږ. کور ته یې بوته غلام حق زبردست خدمت کوي. چې دا کم سړی چغلي خوري دا عادت ته چا نه نوځي. لم ستړی شو دی خلک، په خدای قسم په جنازو کې ورته مونږ برای راوپړسولې، په جمعو کې متړه ستړی شو، په تقریرونو کې متړه ستړی شو چې ای روغ خدای ته وګورئ چغلي مه کوئ. د یو خبره یو تړل او د بل خبره بل تړل مه کوئ. د دې نه څوک نه نورېږي، خامخا کوي. دې کې به څه خوند دي نو پته نشته ماته، خوند به پکې وي چې څوک نه کوي. خدمت کوي ښه زبردست، چغلي خواري پکې پرته ده، نخوي خو پکې شته. یو ځل دې ښځې له راغې دی نیکې لار خبرې نه خیر دی، خاوند دې بله ښځه خوښه کړې ده. نه هغه خو د خاوند ما سره څونه مینه ده او څونه محبت چې تا ته پته نشته. وی بس نیکې ما درته وی اوس باقي دې خوښه خپله ده. ته نه ګورې چې دا کله مخکې وروستو راځي او کله شپه باره او کله ورځ باره، غریب به تجارت ده، د نو خامخا شپه ورځ د خلکو باري، ته ورته نه ګورې. ما درته وی اوس باقي دې خوښه خپله ده، خو بله ښځه یې خوښه کړې ده او نن دې که سبا دې بله بد در باندې کوي ښځه راولي. نو چې ښځې ته دې وایي چې بله ښځه کوم، نو دا ډز وله ډېر ښځه دا چې ته زغمي چې بله ښځه په دې ښځه خفه کېږي، نه زغمي که نیکه ښځه مې بله نه، او واقعي ځکه نه زغمي چې سړو کې انصاف نشته. درې ښځې او څلور ښځې په شریعت کې منع نه دي، خو د موږ ښځې په دویمه ښځه پن ځکه خفه کېږي چې سړو کې انصاف نشته، سړي بیا انصاف نه کوي. وی ښه تا ته پته نه وي، ګوره نیکې اوس مه وایه ما له کار مه ګوره، ستا سره ښېګړه کوم هلته ته ویم، نو ته اوس هسې نه ګورې نیک تالونه وي. او د دې سره به څه کوو؟ وی غم یې مه کوم، ما له یو چل راځي، یو تعویزګر دی، په هغې به درله تعویز بدله وکړم او اوړه به یې د بلې ښځې نه تور شي. بیا ښه د شا به زر کوه، هسې نه ګورې رښتیا بله ښځه را باندې ونه کړي. وی نه هغه تعویز چې کوي هغه به ستا د خاوند د دې غري په ویښتو کوي، مړی باندې چې دا کم ویښته ولاړ دی د غري په ویښتو. نو ښځه ورته وایي چې د خاوند د غري ویښتو سره څنګه وکړم، دا د کم نه را پیدا کړم. نو بل څه چې وي دا خو اسانه خبره ده، خو چې خاوند دې کله وده شي په کوټه کې، نو چاړه راواله یا قیچي چاړه او یو دوه ویښته چې غلې غوندې را پرې کړه او بس ما به ودي پې به هم پې نه شي، او ما له به راکړې تعویزګر نه به یوسم او تعویز به وکړي، بلې ښځې نه بیا نه تور شي. زمونږ دا خلک هم ډېر ساده ګر، اوس په ویښتو تعویز دا څه خبره ده؟ څوک وایي هلکه تعویز دله کوم او د تورې چرګې په وینه دله کوم، تورې چرګې ته یې سلګي چل جوړ کړ، تعویزګر تورې چرګې ته چل جوړ کړي، تورې چرګې په وینه خو نجسه ده بدونکې وینه، نو په وینه د خدای نوم لیکل جایز؟ تعویز کې خو د خدای نوم به لیکي، د حدیث یا آیت یا څه الفاظ به لیکي د شریعت، نو دا په وینه لیکل کېږي؟ دا ګناه ده، ناجایز. هغه یې ښځې غریبې وایي چې زه دا وده شي دا چل به هلته لاړ نیک له خاوند خبرې څه چل نیکه یو خبره ته کوم، خو ګورې زه نه کوم درته ما به یاد کړي. نه وایه څه چل دی، نه ګورې که زه دې یاد کړم ګورې ما له به غم وګورې بیا، نه تا ولې یادو، ستا د خیر خبره ده. څنګه وی ښځې د چا سره تعلق جوړ کړی دی او نن دی که سبا دي وجه دی بېغمه کوي. دا دې څه وویه خو زما ډېره نیکه ښځه ده او ما سره ډېر ښه محبت، بس وی ما پې کړې. دا دې څه وویې؟ ځکه نه وی ته خیر دی چې کور ته لاړ شئ او کله وته شي په خوب کې به دی لالی پرېږدې دی نه، نو لږ بیدار خوب وکړه، یو شپه دوه پته به راته ورکړي. اوس به سره څه کوې؟
وګورئ نیکه چې ما یاد نه کړې چې دا څوک درته دا وایي چې یو خبره ته کوم خو ما به نه یادوې دا په الفلام و شیطان ما به نه یادوې چل دی پکې ځکه وایي چې ما مه یادوه ورته چې درته ووایي وایي نروره یادوم دی راځه زه د دې ټیزونو ته بیا ګورم دومره ټیزونه باجې چې د ټټکي اسپه به هم دومره ټیزونه وانه چې دروغ وایي شی موږ نه پوهېږو هلته ته وایم خو ګورې ما به نه یادوې چاته به نه وې دې ټکي کې د نقصان دی چې دا ما به نه یادوې چاته به نه وې ولې چې سمه خبرې نو ولې یارېږي سمه خبرې یارېږي ولې ته چې په ما ډېر ما پسې څوک خبره کوي یو سړی راغی پلان کې د پسې خبرې کوي نو ته چې په ما ډېر زیات خفه کېږې نو هلته یو څپېړه وباسه ما دسله خبرې راوړې ځکه نه چې لرې یو څپېړه ته وباسه هلته چې دا ولې خبرې کوې زما د استاد پسې نو ما له راوړې نو هغه راته په شیشه وي نو تا راته ښکاره ووایي چې څوک د چا خبره درته راوړي پلان کې درته وایي چې دا ښځه د مور نو هغه په شیشه ویلې دا هغه دونه حیا کړی چې مخامخ وی بیا هم نه وایي نو تی راته وایې د هغې خبره ده خو تا وکړه نو تا راته مخامخ ووایې نه پوهېږو او سړي د چا وې سپي د نه غوږ وتښته نو سپي پسې منډې وایي منډې وایي منډې وایي چې دا غوږ ترې ونیسم چا ورته یې ولې وایي غوږ یې وتښته خدای دې بېخ وباسه غوږ خو د پورې چې وې ښه ده خدای رښتیا ما پورې دی نو لږ سوچ وکړه چې واقعي غوږ یې ځای راوړی دی او کاسې ورپسې منډې وې نو خلک سوچ وروستو کوو کار مخکې کوو شریعت خلاف شو سوچ په مخکې کې کار به وروستو کوې سوچ وکړه نو وروستو فیصله کوه سلا وکړه مستات وکړه وروستو فیصله کوه نه موږ د مخکې ورکړو سوچونه وروستو کوو بیا بې ستومانه یو مسلمان باندې بدګماني اوس ګوره دې اسان علاج شو چې ښځې ته دا خبره کړې وه او دې نوکر ته یې ودرېږه او خاوند ته یې وي چې دې خو ما ته دا خبره کوي چا سره دې یارانه جوړه کړې کومه ښځه کې په ما کې څه چل دی بس پته به لګېدلې او چې خاوند ته دا خبره کړې وه چې ښځه دې بل چا سره تعلق دی او کله کې د مټه نیولې چې راشه سړی ما ته وښه چې د ما په کور راځي د ما ښځې سره تعلق ساتي هم وجنم او دا ښځه هم وجنم او لږ معمولي تحقیق ته تا به د مرۍ لیدلي چې څومره ټیزونه به یې ټول تحقیق ته خبره ونه ګوره پیغمبر مبارک څه فرمایي وی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع وی د دې انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې څه اوري او بس بل ته یې وایي او سوچ پې نه سوچ پکې فکر پکې سوچ فکر موږ وروستو کوو کار مخکې کوو وی ښه چې دې اوس غریب توره واغېسته او د تولې لاندې کېښود او د قصد یې ځان د خړ 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 د قصد خړوارې شروع کړل ښځه خو وایي چې خاوند مې ښه درونو درې او ویښته را کټ کوم چې تعویض پرې رالی وکړي یا غریبه څه نه خبر چې چاړې را واغېسته او غري نه ویښته کټ کوي بس د خو قصد مرۍ خو ټیک ویلي چاړه هم ده او مرۍ هم ده چاړه او مرۍ چې دواړه جمع شي څه دې جوړېږي زوړ قندار چاړه او مرۍ یو ځای چې زوړ قندار ته ورسې که پاتې پکې سي مقبره جوړه که چاړه جمع مرۍ جمع مساوي مقبره چې ده ورته وکتل چې دا خو چاړه ده او زما مرۍ بس تورې ته یې ګوته کړي چې شپږ شو ښځه یې وویل هلته یې مړه کړه نه غریبه په وینو کې تلقېږي مفتو کې نه او بیا په منډه لاړ د ښځو وروڼو پسې راشي خور یې دله مفتو کې مړه کړه هله شا به ګورې سړی تښتي چې هغوی تر څو راتلل چوک چورو په لاس چې دې ورته دې دلته والته کې مړ چغلي خو ډېره خطرناکه ګناه ده خو خبره زما مقصد څه دی تهمت نه ځان ساتل یوه دویم چې څوک درته داسې یو خبره وکړي چې هغه د مسلمان د بدګمانۍ ده نو تحقیق أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين الله قرآن شریف فرمایي یو سړی دله راغی او تا ته د چا متعلق خبره وکړه نو تحقیق وکړه دیوه چې بې تحقیقه ډز ورکړي بیا به وروستو ته هم ستومانی به هم ستومانی ډېر سړي مې ولیدل چې مفتو کې ښځې طلاق کړي چې وروستو خبره تحقیق ته رسي نو د ښځې ګناه نه ګوره په تهمت بدګماني ډېر سړي مې ولیدل چې د دنیا دشمنۍ ورته په غاړه دي د څه د وجې نه د بدګمانۍ د وجې په بل باندې بدګمان کوي وروستو چې پته ولګي خلک ویې لکه اسم نو اسم نو ډېرې ښځې مې ولیدې چې خاوندانو نه ځان خلاص کړه او په کورونو ناستې دي ولې د بدګمانو د وجې نو غلطي د سړي هم وي غلطي د ښځو هم وي غلطي د ګاونډي هم وي غلطي د هر چا وي خو دا مسله ده
چې بدګماني به په مسلمان قطعا نه کوې. په مسلمان په نیک ګمان به کوې، ښه ګمان به کوې. او که تا یو تاسې کار د هغه نه ولیده چې د شریعت خلاف دی او ورسره د مینه وي، محبت یې، نو کور ته وله لاړ شه، په پرده کې ورته ووایه چې بی دا کار مې تا نه ولیده او دا ښه نه دی. او که داسې یو کار دی تی ولید چې ظاهر که ته وایې چې دا خو دې ما سره دشمني کوي، یاره د زه نه یم خوښه، نو تحقیق یې وکړه، تپوس یې وکړه، دوه جرګمار ور ولېږه، په خپله ورشه چې داسې خبره مې تا نه لیدلې، پرون تماچه در سره وه، زما کوڅه کې وړېدې راوړېدې، څه چلو خیر دی، په دې لاره تېرېدلې، لاس کې درته څه چل شوی دی وایه ما ته. نو بس که هغه هسې غریب چې ته په لاره تېرېدله بل چا د وجې نه، نو تا تسلي به وکړي، که نه نو بیا به دوه مشرانو ته خبره مخکې کړه. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې ډېر فسادونه په دې زمانه کې دا د بدګمانو د لاسه پیدا دي. کورونه روان شو، دشمنۍ جوړې شوې، او تحقیق ته څوک خبره نه رسوي، او بل مسلمان له تکلیف ورکي، د مسلمان بچي له تکلیف ورکي، ښځې له ضرر ورکي، ښځه خاوند له ضرر ورکي. نو مسله د دین دا ده چې په چا باندې به بدګماني نه کوي، په مسلمان. یو سړی د خپل عمل کوي، پیچو خپل عمل یې پیشه ریا پیشه که ریا کوي، یو که د خدای دپاره کوي، ستا هغې سره ستالو. یو سړی د مال او دولت ګټي یا یو کاروبار کوي، ته بیا پیشه او خدای پیشه، ته خو په هغه خدای څوکیدار نه مقرر کړي، ته پې ولې بدګماني کوي؟ بدګماني پې مسلمان سره ښه کوه، په مسلمان نیک ګمان کوه، په مسلمان باندې بد ګمان مه کوه. بدګماني قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي، یاکم بدګمانۍ نه ځان سات. بدګماني اکذب الحدیث ورته ویل شوی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې په ټولو خبرو کې دروغجنه خبره بدګماني ده. بدګماني به نه کوي، ډېرې رښتې په بدګمانۍ روانې نه شوې، بدګماني به نه کوي. نو دا د شریعت مسله ده، او دا داسې یو جرم دی او داسې ګناه ده چې عام خلک په دې کې مبتلا دي، او چاته څه ګناه نه ښکاري. که خبره د بدګمانۍ نه پس تحقیق ته ورله، نو بیا ټیک ته بیا چې څه فیصله یې د شریعت مطابق هغسې فیصله کوه، خو د خبرې تحقیق به لازمن کې. په مطلقې بدګمانۍ باندې په سړي سره روانه دشمني، خبرې، ګډې وډې، غیبت، بغض، حسد، دا به نه کې. دا په شریعت کې لوی جرم او لوی ګناه ده. الله تعالی دې موږ د ګناهونو نه، د بدګمانو نه او د نارواو نه په امن او امان کې اوسه. یو ملګری زړه مریض دی، هغه څه وظیفه غواړي، یا قوي وایي 11 کلته په زړه لاس سکده فرض مانځه نه پس دی وایي چې او خدای دې جوړم کا، پریشاني ده په کور کې، الله دې ولا پریشاني ختمه کړي. یا سره نقدیت نه وي او کاروباري وي، په هغې کې زکات شته او که نه، او بلکل د کاروبار پیسې چې نصاب ته ورسېږي هغې کې هم زکات ورکوي. سپېلني نظر ختمولو دپاره جایز دی او که نه، د ښځو رواج دی، شریعت کې د سپېلنو څه ذکر نشته، او نورو نظر بد خو لګي، په شریعت کې دا نشته چې په سپېلنو نظر ختمېږي. هسې د ښځو یو طریقه دی، یو رواج غوندې دی. امام پټ قرات په جار سره وکړي، سجده سوه پېشته که نه، سجده سمه به کوي که نه. چا سره موټر وي زکات پېشته که نه، که کم موټر د بارګین لا اخیستي، اخیستو خرڅولو له، نو په هغې کې زکات شته. او که کوم موټر یې خپل ځان لا اخیستي، دې پکې خپله ګرځي، نو په هغې کې زکات نشته. که کوم موټر یې کرایه لا اخیستي، دې پې کرایه کوي، په هغې کې هم زکات نشته. یو سړي ځمکه واخیسته پراپرټۍ دپاره زکات، او بلکل پراپرټۍ روالي زکات پکې شته. نشې په حالت کې طلاق واقع کېږي که نه، او بلکل د نشې حالت کې طلاق واقع کېږي. نامحرم له سره لاس او وجود لګولو سره غسل نه اودس ماتېږي، نه غسل فرض کېږي، خو ګناه ده. طفیل ابن عمر دوسی هغه راغلی و مکې مکرمې ته، او دا هغه وخت و چې حضور پاک له په مکه مکرمه کې و. د مکې خلکو به د نبي علیه السلام خلاف پراپګنډې کولې، او چې د بار نه به څوک رالل حج له یا عمرې له، نو هغې به یې باقاعده پویول چې ګورې دلته یو هلک دی، او هغه ګورې داسې خبرې کوي چې هغه به ستاسو تبی راولي، ستاسو نقصانات به جوړ کړي. نو خلکو به د پیغمبر علیه السلام نه ځان ساتي. د مکې د خلکو دا مقصد و چې هسې نه چې د ده خو خوږه ژبه ده، د له خو چل ورځي، نو هسې نه چې د بار خلک راشي او ده باندې ایمان لرلو مسلمانان شي، نو د ده به ملګري بار پیدا شي، د دې یو ډاډ به بار پیدا شي. نو چې د بار نه به څوک هم راتلل د حج دپاره،
او د عمرې دپاره نو د مکې خلکو به هغه د مخکې پویول. نو دا طفیل ابن عمر وی چې د مکې ته رالم، د مکې خلکو ما ته وی چې ګورې ته خو د قوم مشر او ډېر هوښیار او زمونږ په دې کلي کې یو هلک پیدا شوی دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، او هغه دومره خطرناک انسان دی عیاذا بالله چې زمونږ په کلي کې کور په کور دشمنی جوړې، پلار د زوی سره په جګړه، رور د رور سره په جګړه، ښځه د خاوند سره په جګړه، خاوند د ښځې سره په جګړه. ډېر لوی جادو دی ورسره او ډېر زیات د ژبې نه خوږ دی او داسې جادوګر دی چې که د ده خبره تا واورېده په تا به هم دا اثر کړي، او که په ته اثر وکړو نو ښځې سره به په جګړو وي، زامنو سره به په جګړه وي، وروڼو سره به په جګړه وي، ټول قوم کې به په جګړه وي. موږ له لوی کار کتلی دی، زموږ خدایانو پسې کنځل کوي، زموږ زور دین چې دی هغې ته سپکې سپورې وی. نو طفیل ابن عمر وی دونه یې زه د حضور پاک نه ویرولم چې ما به د پیغمبر علیه السلام نه ځان ساته، او دونه یې ویرولم چې زه به مکې مکرمې کې ګرځېدم او یا بیت الله له به راتلم نو ما به په غوږونو کې مالو چچول. ما وی هسې نه چې ته هوا او باد د خبرې دما غوږ لره ونه رسی، زما به خیال نی او د خبره به دما د غوږ لره ورسی نو واقعي را باندې جادو نه کي، واقعي زما د ښځو د بچو سره او د قوم سره روانه جوړه نه کي. دا مې وی بس سوچو. یو ځل حضور پاک د بیت الله سره خوا کې مونځ کاو، وی ما ته دې اړوي چې طفیله دا خلک خو تا ته وی په ده خو تا په ده بدګمانه کړی، خو زه خو هوښیار سړی ام عقل خو نه او د شاعر م، زه خو شاعر یم، زه خو په دنیا ګرځېدلی یم، ما ته خو د قوم خلک خپل مشر وی، نو زه دا خلک ما ولې دوکه کوي، زه لیونی خو نه یم، ورېږه دا خبرې اورم چې دې څه وی. نو که غلطي په غلطه زه پوهېږم، زه ماشوم نه یم، لیونی نه یم، او که ښه وي هم به پوه شم. هسې ده چې د دې کلیوالو هسې د سره روانئ او خلک پې بدګمانه کوي. نو ما د غوږونو نه مالوچ وویستل او پیغمبر علیه السلام د بیت الله خوا کې ولاړ او د قرآن شریف تلاوت یې کو. نو مې یو څو خبرې واورېدې، د قرآن شریف یو څو ټکي مې واورېدل، چې مې واورېدل بس زما زړه کې یو ټکه پرېوته. ما وی دا خبرې خو دروغ خبرې نه دي، زه خو شاعر یم، شاعران شعرونه پیژني، دا خو شعر نه دی، دا خو جادو نه دی، دا خو کهانت نه دی، دا خو علم نجوم نه دی، دا خو ډېرې هوښیارې خبرې دي، دا خو په زړه کې رڼا پیدا کوي. وی بس خدای پاک مې زړه رسول الله مبارک ته راواړو او پوه شوم چې د مکې دا خلک د ده هسې بېسه مخالف دي او دشمنان یې دي او خلک پې بدګمانه کوي. وی چې حضور پاک سینګ د مانځه نه سلام وګرځو او روان شو، نو زه م ورپسې رو روان شوم چې دا خلک را باندې پوه نه شي. هغه ته ده ورپسې تلم، ته یو کور ته ننوت. ما وی زه در ننوځم، اجازت غواړم، زما طفیل نوم دی د عمر زویم د دوس قبیلې. وی راځه. وی چې ورننوتم نو ما دا ټولې خبرې حضور پاک ته په هغه ځای وکړې چې صاحب تا باندې خو د مکې خلکو دونه زه بدګمانه کړم چې ما به غوږ کې مالوچې ښودل چې چېرته باد سیلی ستا خبره زما غوږ لره ونه رسئ او په ما څه چلو نه شي. خو ستا خبرې مالته یو څو ټکي واورېدل، نو ما وی چې دا خو هوښیارې خبرې دي، نو تا نه زه یو څو تپوسونه کوم، ما ته ته یو څو خبرې وکړه. وی رسول الله مبارک ما ته یو دوه ټکي خبرې وکړئ. یو یې دا وویل چې ګوره دا د مکې خلک دي، دا په خپله روغ نه دي، زه د دوی نه یو څیز غواړم او هغه دا چې خدای یو د شریک نه لري. طفیله ته خو هوښیار یې، ته خو قابل یې، ته خو د قوم مشر یې، کوم کاڼه چې ته په خپل لاس وتراشې دا زوی در کولی شي، دا د تکلیف نه تا خلاصولی شي، دا جون در کولی شي، دا ستا دعا اوري، دا ستا چغې اوري، نو په خپلو لاسو بوت جوړ کې او بیا به دا زوی را کوي او دا بوت چې دی دا راله مال را کوي او دا د باران خدای دی او دا د صحت خدای دی، ډېر روغ صحت ورکوي، نو دا عقلمنده خبره ده. زه وایم رب هغه دی چې د دې ټولو اسمانونو او ځمکو د دې کائناتو خالق او مالک دی. زما دا خبره ده. زه وایم رب هغه څوک دی چې موږ یې پیدا کړي یو او د دې کاڼو نه چې دوی کوم بوتان جوړ کړي دا هم هغه ذات پیدا کړي دي. زه وایم رب هغه دی چې عزت او ذلت، ژوند او مرګ، صحت او بیماری، بچي او کونټوب او شنټوب د هغه ذات په اختیار کې دی.
دویم ورته څه ویمه دویم ورته دا ویمه چې زه الله پیغمبر را لېږلی یم. نو پیغمبري دا مطلب نه دی چې دینه زه مال غواړم، دا مطلب نه دی چې دینه زه بادشاهي غواړم، دا مطلب نه دی چې دینه زه ښځې غواړم، دا مطلب نه دی چې دې ته چې زما تابعدار جوړ شي. څنګه تابعدار چې ماله به پیسې راکوې، ماله دولت به راکوې، ما به خپل ګورنر او ما به خپل صدر او وزیر اعظم لګڼې، دا نه. زه یم چې زه د الله پیغمبر یم، نو چې الله ما ته کومې خبرې ښیي زه به هغه تاسو ته بیانوم، هغه ومنئ. کور ته نه غواړم، مشري ته نه غواړم، دوی پیشه او مشري یې پیشه، گورنری او بادشاهي ته نه غواړم، دوی پیشه او هغه پیشه، صرف دا ته غواړم چې ما ته الله څه وایي دوی ته وښیمه او هغه دوی ومني. وی ما ورته وی چې یو څو ټکي نور، نو رسول الله مبارک ما ته د قرآن شریف لږ تلاوت وکړ. زما وروڼو چې تلاوت مې او د قرآن شریف مې او ژبه د حضور پاک مبارکي هغه څونه مزېدار دی چې د قرآن شریف یو څو ټکي ما ته واورول، بس زه پوه شوم. ما وی په ټوله دنیا ګرځېدلی یم، بادشاهانو سره مې خبرې شوي دي، هوښیارانو سره مې خبرې شوي دي، هر مجلس مې کتلی او لیدلی دی، خو قسم په الله چې دا تاسو وې دا د انسان خبرې نه دي، دا ستا نه دي، دا خبرې دا د بل ذات دي، دا د رب العالمین خبرې دي، دا ستا نه دي. دا تا چې څه وې د هوښیارۍ خبرې دي، او دا تا چې څه وې د انصاف خبرې دي، دا د انصاف خبرې دي. بس ما اړه ومنله چې الله یو دی، اړه مې ومنله چې ته د خدای رسول یې، ما مسلمان کا، په خپل دین مې کا، کلمه شهادت یې راته وښو او الله طفیل ابن عمرو دوسي مسلمان. او ما ته وی زه خپل علاقې ته دې وخت کې د مکې خلک زما د ملګرو سخت دشمني کوي، زه ته خپل کلي ته او انشاءالله یو وخت کې به الله زما دا دین اوچت کړي او غالب به کړي. نو چې کله زما دا دین اوچت او غالب شو بیا راځه. ما ورته وی د الله رسوله زه خپل قوم ته ځم، اوس به قوم ته دعوت ورکوم، یو نښه راته وښایه، زه خو بې نښې مسلمان شوم، خو یو نښه راته وښایه که ما ته قوم وی چې ستا څه دلیل دی او ستا څه نښه ده چې ته د هغه پیغمبر استازی او ستا پیغمبر په سچه دی، یو نښه راته وښایه. وی زه ته خپل کلي ته تا ته به الله عنقریب یو نښه درکړي. وی چې زه را روان شوم یمن ته او د خپل علاقې ته نږدې شم، نو الله پاک زما په دې تندي کې یو رڼا پیدا کړه، داسې رڼا لکه د بلف رڼا چې وي، لکه زه به مثال درکړم موږ چې اوس موټر سایکل رڼا کوي، سوزکې چې رڼا کوي، یا دلته بیټري سړی ونیسي او رڼا کوي، وایي د تندي نه مې رڼا خطا او دا چې مخامخ څومره لاره و او کاڼي بوټي دا ټول راته رڼا شو. ما وی خدایا د رسول الله مبارک نښه خو په ما کې موجوده شوه، خو الله دا نښه مې په دې تندي نه ده خوښه. سبا به راته خلک وایي چې شکل یې بدرنګه شو. وی چې دا سوال مې وکړه نو هغه رڼا زما چوکې ته دې کونټۍ ته مې رامنتقله شو، زما کونټۍ به داسې رڼا کوله لکه د بلف په شان، موږ ورته بلف وایو، هغه زمانه کې بلف نو، لکه د ډیوې په شان رڼا شي. او دا مخکې لار به یې راته ښکاره کوله. دی راغې او په خپل وطن کې د اسلام تبلیغ شروع کړ او د اسلام دعوت یې شروع کړ. رب العالمین د قوم او ډېر خلک مسلمانان کړل. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي چې زم د طفیل ابن عمرو دوسي په تبلیغ باندې خدای مسلمان کړ. ابو هریره سے مسلمان، ډېر غربت مې و، رو رو الله مال راکو، ګډې چیلې خدای راکولې، رو رو زیاتېدم. نو بیا دې څه شو، دې راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مدینې منورې او دغه طفیل ابن عمرو دوسي دونه کار وکړ چې د خپل قوم 80 کورنۍ مسلمانان کړه، رسول الله مبارک لی راوست. داسې خپلې واقعاتو اورېدو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.